السلام علیکم درنو لیدونکو مینوالو، زه یم ستاسو ورور صدام حسین او تاسو ګورئ اسکو ټیک چینل. دوستانو په دغه وختونو کې دغه مشکل ډېر زیات پیدا شوی دی. ډېر دوستان ماته میسجونه هم کوي او دا پوسټونه هم ګورم. دې په باره کې دي چې یعنې فیسبوک کې موږ کمنټ نشو کولی. نو کمنټ دا یو مشکل پیدا شوی دی تقریبا د فیسبوک د کمپنۍ لخوا ورکړل شوی. تاسو کولی شئ تاسو بلاک شوي یاستئ د کمنټ مثال نه کیږي، نو د هغې فعالولو طریقه زه اوس تاسو ته درښایم چې څرنګه کیږي. بیرته بس تاسو فعال کړئ. چې کله فیسبوک ته لاګین شولئ دلته به کلیک کړئ، د 3 ډاټ باندې لاندې راشئ دوستانو. دا ګورئ هیلپ اینډ سپورټ، په دغه باندې به څه کوئ؟ کلیک کړئ هیلپ اینډ سپورټ. په دغه وخت کې بیا راشئ لاندې بل ریپورټ ا پرابلم، دې باندې به کلیک کړئ. دلته هم کلیک دوستانو تاسو ته 3 اپشنونه درکوي: جنرال فیډبک، سمثینګ ایزنټ ورکینګ، ابوسیف. د جنرال فیډبک ته به راشئ اول، دې باندې کلیک وکړئ. دلته دوستانو تاسو ته یو کړکۍ باندې خلاصېږي. دلته به دا څه وکړئ، د پلیز سلیکټ به تاسو کمنټ انتخاب کړئ. پلیز سلیکټ کې دلته راشئ تاسو کمنټس، دا به انتخاب کړئ او دلته ولیکئ ورته چې وروره زه څنګه لیکم. تاسو هر قسم کولی شئ ولیکئ، یو شارټ چې بامفهومه جمله به دلته ورته ولیکئ. زه ورته وایم چې I can't comment for each one of my friends. Please solve this problem as soon as possible. Delta, thanks FB team. بس دومره به ورته ولیکئ. دا مو ورته ولیکئ دوستانو. دلته څه وکړئ، دلته سینډ باندې به کلیک کړئ. چې باندې سینډ باندې چې کلیک کړئ دوستانو، او دا تاسو دا ریپورټ به تاسو فیسبوک کمپنۍ ته سینډ شو. او دوستانو په دغه وخت کې مثال 15 دقیقې بعد یا 10 دقیقې بعد او نیم ساعت 1 ساعت بعد تاسو خپل دغه چک کړئ، نو ستاسو اکاونټ به جوړ شوی وي. ډېر ده چې ویډیو خوښ